نو عزیزانو عرض میں داو چې امام ابو حنیفه یو دکاندار ته سودا ته ورغه یو پیسہ پکې کما و پا پیسو کې نو امام ابو حنیفه ورته ویلي چې دا یو پیسہ کما ده د دې په بدل کې به زه یو مسله درته وکم خدا سودا راکا ا دکاندار ورته وی چې مسلې ځان سره کېدا مال پیسې راکا اوس د پاکستان دکاندارانو له خو ورشه یو مسله به درته وکم دا یو کنټرول خوراک دربه کی ها مسله به درته وکم اب مخکې تیر شه مولا صاحب مونږ خران یو څه لا انسانو مسلې په کار دی امام صاحب ډېر خپه چې زما دا دومره لوی علم دی یو پیسې قیمت نه لري یو پیسې راغی څو ورځې چې تیرې شوې هغه دکاندار په جړا جړا راغی امام صاحب ته وی چې غرق شم وی چې ولی وی زما یو لور ده او هغه لور متعلق ما دا قسم خوړلی و چې زه به هغه چاله په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د اوس ټوله دنیا بغیر د خدای نه د بل چا ده کم دی چې د لور په مهر کې ورکړي هلته لور ځوانه شوې ده ودول غواړي څوک امام صاحب ورته وی د خدای بنده یاد دي شي چې هغه ما د یو پیسې شی در نه غوښته تا نه راکولو او ما درته ویلې چې یو مسله به درته وکړه ویلې اوچ ویل والله ما هم دا مسله درته کوله چې دا ته پکې اوس نښتې خو زه په هغه ورځ مې درته په پیسه کوله او نن به دا مسله درته د خدای په نامه وکړم هغه خلق هم داسې و که زما غوندې وی والله چې ورپسې مې کوتک راغستی وی چې ښه تا ماله د یو پیسې شی نه راکولو زه به اوس مسلې درته کوم حساب راوباسه خلق هم داسې اوس خلق چېرته داسې سړی پاتې دی چې بې غرضه چا سره خبره هم کوي یا بې لالچه چا سره خبره هم کوي چېرته داسې سړی تاسو ګورئ نه په خواصو کې نه په عوامو کې ځکه بزرګوی چې غني خدایا هغه ښکلي یاران څه شو غني خدایا هغه ښکلي یاران څه شو د مجلس می هم نشین محبان څه شو چې صحت به په زما د خوږ خاطر شه چې صحت به په زما د خوږ خاطر شه په جړا لاړه توتیان بلبلان څه شو د بسمل ستار ګل زړه د غمه جاړي د بسمل ستار ګل زړه د غمه جاړي علاج غواړي سکندري طبيبان څه شو سکندري حکیمان چرته لاړه هغه خلق چرته لاړه چې ته به ورسره کېناستې اوړه به دې ښه شو اوس خو چې چا سره کېنې وی به چې پوخ چا سره که ما سره کېنې وی به چې پوخ شیطان سره کېنه چاله چې نږدې شي ستا خو به دې غلي ستا به دې غلي قسم په خدای دی چې سره د دې ګیرو سره د دې ملاتوبه سره د دې غوړو غوړو خبرو راشئ چې هغه ګرکپان درته وښیم چې پناه د خدای به وباسې توبې په ځمکه به پوزه راکاږي چې وا خدایه چې دا خنزیر زه ګورم چې دا زه د مسلمان ولې پیدا کولم دا شکل دا ګیره دا منځونه دا غوړې او نیکې نیکې خبرې او د دا اندرون دومره پلیت دی چې دنیا یې وواله راشي که د چا یقین نه راتلو تاسو کې دا واورئ پټه غوندې مانه پوښتنه کوئ چې درته په ګوته ښه نو عرض مې داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دکاندار ته وی ته د لور په مهر کې چې چاله ورکې هغه سړی نه قرآن والا د لور په مهر کې قرآن والا نو د قرآن قیمت نه دنیا دا او نه وما فیها دی نو لور به دې واده شي او قسم به دې منوي نو عزیزانو مهر چې دی دا قرآنم کې دی مهر کتابم کې دی او مهر په جناب محمد رسول الله درودم کې دی لس کرت درود ویل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د قیمت نه خبر ته خو مهر څه ورکې الکه څومره مهر کیدو شریعت کې چې څومره دی ور دغه کوي دسې چلو او شریعت کې څه دی خو یا 50 روپے دی یا 100 روپے دی یا 200 نه مہر بد سړی د حیثیت عمره ورکه یو سړی کروڑپتی دی او ته چې شریعت کې چې څومره مہر دی نه چې ته کروڑپتی 1 کروڑ روپے مہر به کېتا دا شریعت دې پدې کې رعایت شي چې سبا انګور را باندې داوونه کې مہر رانه نه غواړي دغه کې شریعت رعایت شي نور کې نه دی نو زما عزیزانو عرض مې داو
چا کوم مولا ما سره نیغ نیغ کېده کنه په ګوته مې واده و ناسته دلته او کدی د پاسه چیرو کو نو بیا ته نه مړای غوسم نو زما عرض داو چې د آدم علی السلام او د بیبي حوا نکاح شو نو دوی ته یو حکم شوی چې اسكن انت وزوجك الجنه تو استا بیبي دی په جنت کې اوسېږي فکلا منها رغدا حيث شئتما خریس کوي لیکن ولا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته بننځ دي کې او کنيز دې شوي نو بیا بم ګیله نه شیطان لکه خیال وکړو چې په دې آدم علی السلام خو زه غرق شوم ځکه چې دته می سجده و نکړه نو عمر لا خدای تبا کړم نو راشه د سره هم څه چالو کا کنه نن شیطان وګوره چې آدم علی السلام او بیبي حوا سره څه کټلو به کړی وي نن هغه شیطان د هر سړی په وګو ګرځي د هر سړی په وګو سور دی خپل زړه خپل رائے خپل خبره خپل مشوره دی باندې سوکنه دی بداړه او نفس چې ورته سوي داغه کوي دا شیطان دی آدم علیہ السلام تا او بیبی حوا تا شیطان راغی اس قرآن دا قصہ کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې شیطان ورته څوي چې تاسو څه خبر یې چې دې بوټی نه الله تاسو ولی منی کړی دې دانې نه وینا وې دې نه زکه منی کړی چې تاسو به د جنت نه وباسي او کدا دانا مخورن ټول عمر په جنت کې پاتې شي هغه ورته وی چې نه بس خدای منی کړی مونږ نه خورو الله وی وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور وقاسمهما دے شیطان دے دواړو ته قسم وخوړو إني لكما چې زه تاسو دواړو د پاره لمن الناصحين زه تاسو ته سم لار خیر دروغ نه قسم درته خورم چې دا دانه وخورئ تاسو به پاتې شئ جنت کې او کینی تاسو بس بیبي حوا او آدم علیه السلام ته چې داس چل دی چې قسم خو څوک په دروغ نه خوري اوس آدم علیه السلام دې ته څه پته وه چې قسمونه به هم څوک په دروغ خوري اوس خراشه خبرې د پاسه قسم دی قسم دی دا زمونږ تکیه کلام دی که نه دی دا پښتانه چې دي پښتانه یاره دا پښتون ټکی چې واورم الله بل قسم مې پړه تیار شي یعنی د دنیا ملکونو کې زه ګرځېدلی عربو کې هالینډ کې پنجاب کې کوئټه کې کراچۍ کې لاہور پنڈئی وغیرہ وغیرہ تمام متحدہ عرب امارات کے زگر زیدلے خما دا سے لچر قوم چرتا نہ دے دلے لکدا دا سے کچر او دا سے لچر کچر چی روانی پلار دا خر چی روانی ملک سڑی توپ کی خردی خرد دوی کم لک سڑی توپی چی پلار روانی دا سے ساری ٹھیک کچر چی روانی کنا کچر خو سشے دے خبری کچر څنګه پیدا کیږي وای دا سس برګان نه چې په جمعات کې نه غلطه خبره وکړي نو ګناګارېږي نسلی پویدار دې بوډا نه بیا پښتنه کچر مور او پلار یو نه دي دښ پلار خر ده او مور اسپا ده داغه نه کچر پیدا شوه نو کچر ته معنا ده حرامي څه معنا ده مونږ چې پلار روان یو پیمان وای نو قچر را تېسته کنه قچر په واده کې چې پلارای او خېجو مو ډولکې در سره کېدم تاسو څه کوئ ما سره خو به جګړه اله کوي کنه چې دروغ ګورم امنا ما ته پته نه ټاک ته مو خېجوم او ډولکې یا دوپړای در سره کېدم با ډولکې او دوپړای غږیږي او تاسو غړېږئ نو ته دمی گڑی خودم کن بیا چې کوم واده سره بینډ رواني بینډ یا د پولیس وی یا د بارډر وی یا د ملیشي وی دار چاچی او استاد وطن د ظلمی الکان ور سره رواني نو بینډ والا بود رہی او ورته اشاره وکي چې د بنگړې تار پکې واچاوه
نو دا ټول هلکان ورته په ګډا شي که نه شي؟ نو وایي په ایمان دا قچر دي که نه دي؟ او قچر معنا ارامي. دا بې پدره او بې مدره قوم چې دی دې نه به څه ګیلې کې څه ګیله پتې کې؟ په ایمان درته وایم بعضې وخت کې په دې بینډ کې ملا رواني په جنج کې شیخ سنت صاحب پکې رواني. شیخ سنت چې پکې رواني یا ملا پکې رواني نو ماته هم داسې وګوري چې وګوره که نه خدای ته دې وایه چې زمونږ څه کولی شي دا د ډمتوب کې روان دي. کوي که نه کوي؟ موسی علیه السلام په زمانه کې به یو سړي ښځه د لاس نه ونیوه او موسی علیه السلام ته به یې راوسته. ویل به او موسی که د دې ښځې نه مې نه منې کې خو تا منم او که دې نه مې منې کې نو نه تا منم او نه ستا خدای منم. دا هغه قوم دی که نه دی؟ یا دا هغه خلک دي که نه دي؟ لنډه ده. نن مازدیګر د جمعې ورځ د لاړ شئ کابلای کې بایسکوپونو ته، نن مازدیګر ورشئ د خان زوی پکې نشته، د ارباب زوی پکې نشته، د نواب زوی پکې نشته، د افسر زوی پکې نشته، کل هم پکې دا د سټمارې زامن بګورئ او بایسکوپونه کې ډک وي که نه؟ د شپې وګوره په دا میوزک سنټرو کې دا ټول بازارونه چې نن د ډمتوب مرکز هر یو بازار د کنجرتوب او د ډمتوب مرکز شو. دې کې د شپې وګوره چې بلو پرنټونه پکې چلیږي. ته وګوره د خان زوی پکې نه وي، د نواب نه وي، د ارباب نه وي، ټول دا د سټمارې زامن پکې. جاري ولې وړه ګران شو، غوړي ګران شو. ډېر شکر دی خدای دې د لوږې مردار کا، د لوږې مردار شي. د څه وکړم؟ هر شی وګوره اسمان سره خبرې کوي، هر شی وګوره. پاکستان هغه چینی را لېږلې ده چې کم ګني د هندوانو په غولو ساربه شوي دي او هغه چیني ته جوړه ده. مونږ شرمېږئ د خپل وطن چیني نن بل له ورکوئ او د هندو په غولو چې کم ګني ساربه شوي هغه چیني تاله راغلی هغه چیني هم په 1050 درکوي. دا ستا ملک دی. په ژمي کې انګریزان درته بنینونه راولیږي، جرابې، بنینونه، ټوپۍ، داستانې وغیره وغیره وغیره. دا هغه مال دی چې انګریزانې ګلجو ته وروغورځوي د خدای په نامه او هغه نورو ملکونو ته لیږي چې دې کې ثواب دی د عیسی مسیح په نوم باندې. هغه مال په کاټنو کې راشي، هغه مال بیا دلته په تا باندې په 500 روپۍ بنین خرڅېږي. بیا حیات آباد شریف چې کوم الله پاک جوړ کړی دی خدای دې آباد لري، ځکه چې زمونږ ښځې پکې مازدیګر ټایم کې ډېرې خوشحالېږي. ټیک شو؟ حیات آباد شریف کې هغه بنینونه دلته پریس کړی شي او استری مستری او پلان ډینګ پکې وشي، هغه بنین بیا د سن مایکل په نرخ باندې بیا پتا خرڅي. ورشئ په کوواټۍ دروازه کې وګورئ هغه بوټان چې انګریزانو د خدای په نامه را لېږلي هغه بوټان په 2000 روپۍ بوټ پکې دی، په 1500 پکې دی، په 1200 پکې دی، په 800 پکې دی، په 400 پکې دی. هغه بوټان پتا پدې بیا خرڅي. کافر ملک خیرات درکې او د دې ذلیلو د لاسه هغه خیرات بیا پتا خرڅي چې څه کېږي. ډېر ښه کېږي، څه کېږي، ډېر ښه کېږي. الله چا سره ظلم نه کوي، الله چا سره زیاتی نه کوي. ستا د خپلو اعمالو سزا ده چې تا ته بلاوي. دا زما د کور خبرې نه دي چې ما تاسو ته وکړې، زما د کور خبرې نه دي، دا د پیغمبر خبره ده. کما تکونون یؤمر علیکم، کما تکونون یؤمر علیکم. څنګه چې یی دغسې به در باندې حکمران راځي. څنګه چې یو جنۍ وه ناوې کړې وه، جنکۍ ورته ناستې وې، نو هغې ناوې خو زړه کې خوشحالۍ چې ښځه ودېږم خاصې په ظاهره کوي. نو جنکۍ ورته ناستې وې، په دې کې زلمی راغی. چې زلمی راغی ورسره دا د کوتکشا زامن دي، دا وړاندې رستو کېږي چې زلمي سره روان دي. دا د سور بچیه، دا د ذلیل بچیه، حرامي وړاندې رستو بتې کېږي. خلکه خو مغه د خر بچی دی چې تاسو سره یو ځای ګرځېدو. نو اوس ته څه شی جوړ شو چې دا څوک ورته داسې ګوري، څوک ورته داسې ګوري؟ څه چل دی؟ کونې 2 شوې، که خپې 4 شوې، که سپېږمې 15 شوې، خو مغه خر دی که نه؟ نو دوی ورسره یو را روان
نو پوزه نه وه دا زلمی چې پوزه نه وه نو هغه جینکو چې ورته وکته وی ویل دا خو بې پوزې دی بې پوزې دی بې پوزې دی چې ناوې واورېده جینکو ته وایي چې ډېر شور مه کوئ زما هم یو شونډه نشته د هغې د پا شونډه غوسه وه ویل ډېر غږ مه کوئ شور مه کوئ واپس لاړ نه شي که د دې زلمي پوزه نشته نو زما هم دا یو شونډه نشته خبره دا ده کما تکونون یؤمر علیک بې پوزې به د میړۍ د بې شونډې دغسې به تاسو ووایئ په ایمان چې دې وخت کې د چا زړه په دې خوشحالیږي چې یاره زم یو ملک کې اوسېږم یا زم یو حکومت کې اوسېږم سړی د چا مطمئن دی د شپې چې سملې ته په ایمان ووایه چې یاره زه یو داسې ملک کې اوسېږم چې زما په کور څوکیدار ولاړ دی دې نه مخکې خو حکومتونه تېر دي صدر ایوب څنګه حکومت یو تقریر یې کړی دوی خو د هغه نشر کې اوس سړی به وي چې زما په کور څوکیدار ولاړ دی اوس هر سړی ځان داسې ګڼي چې خدای دا دی یا ویړم دا دی یا ویړم دا دی یا ویړم هیڅ شی په امن کې نه دی زمونږ دا بالا ماڼۍ ده د غله ګودام ته مخامخ اګو والا دی اوه ځله یې دوکان والی اوه ځله